د قربانۍ چې کوم ځناور دی دغه ځناور وینه دغه ځناور ویشته د دغه ځناور ګندګي غوښه دا وه الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې په میزان کې په تله کې د دغه انسان په تله کې د نیکۍ په شکل کې حاضروي څومره زیات فضیلت د الله رسول بیان کړی دی ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فرمایي یا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ضحوا وطيبوا بها انفسکم توس قربانی کوي امر د وجوب د پر استعمالي توس قربانی کوي وطيبوا بها انفسکم او د دغ په ذریعہ باندې توس خپل ځون خوشل سوتي بیا د الله رسول فرمایي فانه ليس من مسلم يوجه ضحيته الى القبلة الا كان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامه یا چې کوم سړی چې د قربانۍ پر ورځ باندې د خپل ځناور د قرباني چې کوم ځناور قرباني شي یغ مخ قبله طرف ته وړوي مطلب دا دی چې قرباني وکړو بیا دغه دمره فضیلت دی چې الله تعالی دغه ځناور وینه دغه غوښه ګندګي او دغه وشته دا الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د انسان د نکي په تله کې حاضروي په یو وخت کې د انسان د نکي تله دا الکوي الله تعالی دغه په د تله کې وچوي د یو انسان د نکي تله درنشي الله تعالی دا انسان په دا باندې کامیاب کو اسه کچېره میشتستا د قربانۍ په واجب نه څه نشي ملاو بیا همیش قرباني کې زکه چې د الله تعالی حکم دی خو هر انسان ته پچار دو چې کله هم قرباني کو صاحب نصاب یخته پچار دو چې په قرباني نه مخکې د قرباني فضایل د په ذهن کې شنوي کچېره میشتو سه د قرباني غوښه ټول خپل اخري نیمه خپل اخري یا ټول بل چاته ورګي الله تعالی په هر صورت باندې میشتو سه دغه اجر نصیب کوي